بسم الله الرحمن الرحیم. په دې جنازګاه کې راغلو ټولو پښتنو حقیقت دا دی چې نننۍ ورځ چې دا ډېره زیاته درنه ورځ ده. مولانا خانزیب د دې وطن یو ډېر مؤثر آواز و. مولانا خانزیب د دې کام یو ډېر مدلل آواز و او مولانا خانزیب د دې خاورې غر آواز و. په نننۍ ورځ باندې خبره کول هم ډېر لوی غواړي او په دې خبره اوس موږ او تاسو ټول پښتانه پوه یو چې په دې وطن کې د پښتنو د ژوند حال هم دا دی چې دا من خبره کوي نو ځان به دغې ګولۍ تیاری. مولانا خانزیب حقیقت دا دی چې د دې وطن نن ډېر لوی تاوان وشو، ډېر لوی تاوان وشو، دومره لوی تاوان وشو چې دا زموږ او ستاسو وطن دی او په دې وطن کې موږ او تاسو ټول یو بل پیژنو. دومره مؤثر آواز، دومره مدلل آواز، دومره د وکالت آواز او د داسې په شان خلکو تعداد په دې خاوره ډېر زیات کم دی، ډېر زیات کم دی. پښتنو یو کېدل به غواړي، آواز به یو کول غواړي. آواز که د چا په لاس کې هر اجنډه ده، که څوک د هرې شوبې سره تعلق ساتي، که څوک د هرې نظریې سره تعلق ساتي، خو د امن آواز به دار کور نه پورته کول غواړي، بغیر د دې نه نه کېږي. دا څه معنا لري چې مولانا خانزیب په دې خاوره د امن د پاڅون دپاره لګیا دی، کمپین کوي او د ورځې رڼا دې په هغه باندې حمله وشي او ریاست داسې غلی دی چې ته به وایې چې هغه تماشه کوي. تماشه بابک صاحب شلنګ یې راباندې وکړو. موږ نن دا خبره کوو، جاړو نه، جاړو نه، مذمتونه هم نه کوو، خو ټولو پښتنو ته خواست کوو چې خپل کور به جوړول غواړي، خپل کور به یو کول غواړي، آواز به یو کول غواړي، بیداری به پیدا کول غواړي، یووالی به پیدا کول غواړي. تاسو وګورئ چې زه دلته په دې موقع باندې هېڅ قسم له سکورینګ کوشش نه کوم، خو ټولو سیاسي ګوندونو ته به زموږ دا خواست دي چې خپله پالیسي داسې واضحه کوي لکه څنګه چې د عوامي نیشنل پارټۍ پالیسي واضحه ده. ګرانو مشرانو، دا څنګه یو ریاست دی؟ د پښتنو په وطن کې موږ امن پسې مړه شو او پنجاب ته وګوره د هګۍ ډز پکې نشته، سند ته وګوره د هغه چترال نه والې تر چمنه پورې په دې خاوره کې داسې ورځ نشته چې پښتانه د خپلو خوږو جنازې نه پورته کوي. د چترال نه والې تر چمنه پورې داسې ورځ نشته چې موږ د خپلو شهیدانو تلین نه مانځو. د چترال نه والې تر هغه چمنه پورې داسې ورځ نشته چې موږ پښتانه جاړو نه. یا پښتنو، یا پښتنو یووالی به کول غواړي او ټول دا د پاڅون دپاره چې کومه ورځ ټاکلې ده د ټول باجوړ خلکو له پکار دي چې هغه خانزیب چې د هغه پاڅون دپاره یې کمپین کاو، نن د هر پښتون دا ذمهواري ده چې د خپل کلي او د خپل محلې په جوماتونو کې اعلان وکړي او ښځې او نر هغه پاڅون له راوځي، ښځې او نر. ګرانو مشرانو، بله لار ترې نه جوړېږي، ګرانو مشرانو بله ترېنه نه جوړېږي. او دا ټول چل زموږ په خاوره هغه شتمنو ته دی، په کومه شتمنو باندې چې خانزیب کتاب لیکلی و. دا د پښتونخوا یا د شتمنې پښتونخوا انجام دی. دې انجام ته که ټوله غاړه نیسئ نو ودرېږو به ورته. زه حقیقت دا چې زه نوره خبره کول نه غواړم. په دې جنازه باندې ټولو پښتنو ته خواست کوم چې یووالی به پیدا کول غواړي، ټول به د امن اواز پورته کوو، ټول به د دم بدمنۍ په ضد ودرېږو
او ټول به دا عهد نن کوو د خانزیب د جنازې په دې موقع چې خانزیب د باچا خان په لار روان و او موږ او تاسو ټول به په دغه لار انشاءالله روان یو. په خیر مهرباني.